د یوې خور سوال کړی دی چې د یو زنانه په خېټه باندې ماشومي نو د دې دپاره روجه نیوه غوره دي که نه نیوه غوره دي الجواب اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې هغه زنانه چې د هغې په خېټه باندې ماشومي نو دا هم مکلفه ده روجې به نیسي لکه څنګه چې عام مسلمانان دي الا که چېرته دا په خپل ځان باندې ویریږي یا په دې ماشوم باندې ویریږي نو بیا دې دپاره فطر معنی ده چې روجه نه نیوه یا ماتول جایز دي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی امام ابو داود راوړی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بارک هغه دا وایي وی الله وایي چې چاته روجه ګرانه ده نو دی دې څه وکړي خوراک دې ورکړي یو مسکین دې خوراک ورکړي د یوې روزې په بدله کې نو وی دا رخصت دی د مشر سړي دپاره او د مشرې ښځې دپاره او دغه شان د المرضع او د حبلا دپاره هغه زنانه چې ماشوم له پی ورکوي یا هغه زنانه چې د هغې په خېټه باندې بچی دا درته فایده ذکر کړه چې هغه زنانه د کمې په خېټه باندې چې بچیږي د دې دپاره به روجه نیوه یا ماتول کله جایزي کله به واجبي او کله به حرامي څنګه که چېرته دا روجه نیوه دې ته ګرانه وي او نقصان ورله نه ورکوي که چېرته دا روجه نیوه دې ته ګراني خو نقصان ورله نه ورکوي نو داسې ټیم کې د دې دپاره جایز دي چې دا روجه ونه نیسي یا یې ماته کړي چې ګرانه یې ورته خو نقصان ورله نه ورکوي دویم که چېرته دا روجه دې زنانه له نقصان ورکوي یا د دې زنانه هغه ماشوم له نقصان ورکوي نو بیا روجه نیوه د دې دپاره ناروا دي او په دې لازم دي چې روجه به ماتوي یا نه به نیسي دې ټیم کې لازم شو مخکې جایز او که چېرته دا روجه ورته نه ګرانه او نه ورته نقصان میلاویږي او نه یې ماشوم ته نقصان میلاویږي نو بیا دې دپاره حرام دي چې دا روجه ماتوي بیا پې حرام دي والله اعلم